اسلام دا ویلی دی دیو اسلام بار څه چې وي زه دا وایم نو دیو جنا قرآن داغه علاج خودله چې د جهل په وخت کې به پیدا شي او پکې به اوسېږي او قسمه قسم جاهلانو سره به واسطه وي خو دا واوري چې جاهل او ناپوه در سره مقابله کې راشي نو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهل چې در سره څه وخت کې خبرې کوي نو سلام ورته کوه او ځان ته خلاصوه باس ور سره مکوه او ما خبرې ور سره وګداوه ځکه چې جاهل همیشه د پاره باس اصول دادي هغه سړي سره به باس کې چې څومره علم ستایي او دومره د هغه مي د مناظرې اصول دادي چې مساوات فی العلم وي څومره علم ستا دی دومره د هغه بیا ور سره باس کوه په خبره به د یو بل پوهېږي اوس ته ملای هغه عامي دی تعلیم هغه جاهل دی هغه سره به ته څه باس کوې نو دی وجنه قرآن ویلی دی واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهل سره چې در سره باس کوي نو سلام ورته کوه السلام علیک ورته وایه او بس ځان ته خلاصوه باس ور سره مه کوه ځکه چې ته پوهولی نشي عزیزانو مون خلق خود څه کوي جهل او خودپسندی دا دومره خراب شي چې د آدم علیه السلام زامن پیدا شو حابیل او قابیل او داغي قانون داو چې یو خور او یو رور به جوړه پیدا کړي بعض به تاسو اورېدلي چې یو خور او یو رور به سحر پیدا کېده او یو خور او یو رور به مازیګر پیدا کېده بهرحال دا روایت چې کوم دی که چېرته وي هم دا اسرائیلیات غوندې دي په خپل میعاد به پیدا کېده کوم میعاد چې د بچي د پیدا کېدو دی په هغه میعاد به پیدا کېده نو کومې خور سره به چې کوم رور شوی نو دوی به بدل کولو مثلا ما سره یو خور پیدا ده تا سره یو خور پیدا ده نو زه به خپله ما سره پیدا شوی خور تاله درکم او ته به مال راکې دا قانون د آدم علیه السلام د دې به نکاح کېده او بیا په دې لاین باندې به دا خلق پیدا کېده حابیل او قابیل چې قابیل خور چې ود سره چې کومه پیدا واله ګرنګیزه او حابیل سره چې پیدا واله توره دا وی چې زه سپینه په تورې نه بدلو تخپل خور په نکاح واله او زه بخپل خور په نکاح هغه حابیل ورته وی چې د خدای بنده قانون دا نه دی شریعت دا نه دی ویلار سچی خو زه نه کوم دا کار دا اندازه وکړئ تاسو ډایرک د پیغمبر اولاد دی او خودپسندی او خودبینی ونیو اوس ګوره چې نتیجه یې څه جوړی تاسو چرې ښه سړي کېدی نه شئ نه بزرگان کېدی شئ چې تر څو پورې خودبینی نه پریښي خودپسندی نه پریښي ځان تم زه ویل نه پریښي تر هغې پورې ښه سړي کېدی ښه سړی همغه څوک جوړیږي نیک او بزرگ هغه څوک جوړیږي چې د چا په زړه کې زړه نه د چا په ځان کې روح نه د چا په ځان کې رای نه همیشه د بل تابع تاسو به وښایئ داسې زمونږ
په کوم ملک کې چې اوسېږو چې هغه خپله رای پرېښې وي او د بل اتباع وکړي، خپل نفس یې مړ کړی وي او د کنځلو جواب دعا ورته وکړي. داسې به مونږ ښه سړی خو به هغه سړی جوړېږي چې د کنځلو بدل کې دعا ورته وکړي، د کاڼو د ویشتو بدل کې دعا ورته وکړي. نه جی مونږ به ښه سړي کېږو. یا دې زمانه کې څوک شته چې ابو ښه سړی شي، خپله رضا به پرېږدي، د بل رضا به کوي، خپله رایه به پرېږدي، د بل رایې باندې به ځي. تاسو وګورئ زلیخا ولې لویه ښځه شوه او د پیغمبر په عقد نکاح کې راله؟ ولی امتحان کې ګیره وه، زړه یوسف سره و، مور ورته وایي چې بچیه دا څه کوې، خلق را باندې لعنت وایي. هغه ورته وایي زلیخې وي مور مکړه ما ته دا خبرې نورې، زلیخې وی مور مکړه ما ته دا خبرې نورې، واک زمانه دی په لاس واک مې د بل دی، زړه یې وړی دی له ما تش مې ګوګل دی. ما کې زړه نشته نو زه ستا خبره څه ومنم چې یوسف نه توبه وباسم، د تسلیم شی نشته ما کې، زما زړه یوسف علیه السلام. نتیجه څه؟ عظیم انقلابات و نباد. زلیخا د یوسف علیہ السلام په عقد نکاح کې راغله، شپه وه، نیمه شپه کې زلیخا پاڅېده، د شپې مونځ ته. یوسف علیہ السلام ورته لا وخت ډېر دی، وی نه دی وخت ډېر، چې هغه رستو لمنې ته لاس ور واچولو نو د زلیخې لمن وشلېد. زلیخې وی خیر دی که زما لمن وشلېده، دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډې والې او ما رستو نه ته لمنې نه نیولې وې، لمن دې شلېد. او یو خبره واوره یوسفه، زه اوس ستا یوسف تابعداري نه کوم، ستا یوسف زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته ماله راکړې. زه خو لیونی یم، نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چا ته زما غېږې ته راوستې. څو پورې چې ستا د راړې تعلق و، تا خو زما خبره نه منله، څو پورې چې هغه ته مې ځان وسپاره، هغه ته زما غېږې ته راوستې، نو زیاته تابعداري به دې نه پس زه د خدای کوم. زما عزیزانو، خپل رای به په بل خرڅه کې، خپل خیالات به په بل خرڅ کې، هله به ښه سړی کې. چې دا دې نه کړی، ښه سړیتوب ګران کار دی. قصه مې تاسو ته یو ځل کړې وه چې یو پیر ته یو سړی راغی، وی صاحب زه ښه سړی کېږم. هغه ورته ویل بچیه ښه سړیتوب ډېر ګران کار، وی کوشش به کوم، وی ښه سړیتوب ډېر ګران کار دی، ښه سړی کېږي. وی بس کوشش به کوم، ځه د لنګر کې کار کوه. لنګر کې کار مار کولو، یو شپږ میاشتې چې تېرې شوې، نو پیر صاحب یو چواری ته وې چې داسې ځای د هلک چې لګیا دی که نه، ده باندې دا ګندګي ور وغورځوه. داسې چواری چې به ګندګي ور وغورځوله، هغه هلک را منډې کړ، چواری د دې مری ونیو، د مری نه یې ونیو، زه دې ګنده کړم ټوله. پیر صاحب ورته پټ ولاړو،
روت ورته له ها یلکه تا خو چې زه خسړې کېږم خسړې ته دې ته وي چې خلک د مړی نیسي پیرانم دغه سي پیر دې ته وي ښا اوسنی دا ګړ کپان دا پیران دي دا د جیب غله خیال مراکه دا پیران دي پیر خو د غورغشتو مولانا صاحب د افریقې سیټان راغلی زه ورسره تللی وم 50,000 روپۍ ورته راوویستې وی صاحب دا مې تاله راوړي دي ورته وی بچیا تاو زما روټۍ وخوړه زما میلمه یې نو زه د جیب ګڼ کپ نه یم چې میلمنو شو کوم او میلمنو نه پیسې اخلم ډېر څه وکړه وی په خدای باور وکړه چې وای نه لم چې دا خو 50,000 دي چې 50 لکه وي پیران خو دغه و تا به ګنتی پیوالی بلچې به دیوالی کور به دیوران شوی او خدای به درنه په قهر باخته هغه بال بچ به د نهري او پیر صاحب لبه یو سه او چې یو څه هغه داسې واسکټ کې چې دعا ورته وکړي چې دعا ځان ته وکړه په ګرنیټو لګي چې پردي جیبونو باندې ډاکې نه اچي دعا ځان ته وکړه ستا دعا په ما لګي نو زما عزیزانو پیران دغسي چې هغې به د مرید دپاره د هغه ځای به ټریننګ سکولو تا چې وی چې زه ښه سړی کېږم ښه سړی دې ته وایي چې خلک د مرۍ نه نیسي وی ښه جي غلطي وشوه بیا لګیا بیا یو شپږ اته میاشتې تېرې شوې بیا پیر صاحب چواري ته وایي چې نن پې بیا دا ټوکری واچوه چې بیا یې پې ټوکری واچوله نو په دې اتو میاشتو کې د ده دومره اصلاح شوې وه چې ورپا نه سید ورپسې خو د ناستې نه یې چواري ته وایي ړوند دی ړوند پیر ورته بیا پټ ولاړ ورته ها تا چې وایي چې زه ښه سړی کېږم ښه سړی دې ته وایي بس بیا غلی بیا پکې یو کال تېر شو لګیا دی کار کوي نفس داسې به مړ کړي او رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد نکریزو کے رنگ الا پیدا کیگی چې پکانو باندې گسیوش تاکہ با رنگ الا پیدا کیگی دا خسڑی تو پارام کیے نہیں خسڑی تو گران کار دے دا گمنزی ممنزی گرزولو مسواک چی دے ٹنبل دا خو آسان کار دے ہر سوک بے ہوکی خیال امراغے جی ملاتوبم آسان کار دے خوی ادودری کتاب ہوا ہے مولانا صاحب بشیر مولی صاحب پتہ بنے لگی چی مولی صاحب پسمر اوبو کے دے خیال امراغے جی وہ مولی صاحب جماعت امام شوی مولی صاحب شوی نور پتہ نہیں لگی دا آسان کار گران کار دا دے دا نفس درے قسمت نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ دا درے قسم نفس دا خیال امراغی جی لوی جہاد چی دے غدا نفس و جلد لوی جہاد نفس مرشو کمال تورسی نفس جو اندے دے پا گمنزو نکی بیٹ بلکار کوئی جماعت نوزئی اوس خو چې مونږ جماعت نوزو کېړی پټو کنه چا نه وی کېړی راوړي د زمونږ د جماعت کې یو جماعت دوه جمعې پس کېړی روکي خیال امراغی دی کېړی راوړی هو سړی اریان دریان پاتې شي دلته چا نه روکي وی ما خپلې چپلې ورکې ماله لکه دا یو سا زما هغه یوړې خیال امراغی دی عزیزانو عرض داو کې باروزئ یو خو مونږ غوندې خوار غریب خلق کېړی سمئ دا دومره کمال نه دی چې لږ ښه یی غوړ غوړ یی او چې جومات نه باروزي نو کېړی پردی سمې یا داسې رومال وساته په چا چې دوړي داسې ونه وساته وبکئ داسې کلو کې به داسې وکئ خان چې جومات نه روزي د خان 15,000 ګزه لکئ چې مړ کېږي یو 40 ګزه قبر له ځان سره وي ابا
جمعات نه چوزي پردای کېړای بسن او بیا مونږ غوندې چاپلوسي ګر چې ورپسې وي مونږ غوندې شرمېدلي چې ورپسې نو به بیا کېړای سمې کې د چا نو نفس مړ نشه چې نفس مړ نشه نو ته تباه یې تا ته به د ځنکدن په وخت کې ایمان نه نصیب کېږي ایمان بالا نصیب کېږي چې نفس مړ دا د قرآن خبره مونږ څه وایو مونږ وایو چې نفس مارا کم طرز فرعون نیست نفس مارا کم طرز فرعون نیست لیکن راعون ما راعون نیست و زمان نفس والله که د فرعون نه کم خو هغه سره لښکرې وي او ما سره لښکرې نشته کنې زه کمپلیټ فرعون هر سره وګورئ مجسمه ده د فرعونیت مجسمه خبر شان ور سره نشته خبره کې د پاسه په گزار درکړي وجدي دي دز در باندې کوي کوه د لکنی کور دی ورانی بچی دی تبا کوي خبره د پاسه او بیا جمعتون لم راځي منځونم کوي نفس مړ دا ماده ځان کې پیدا کی چې خیر ده خیر ډېر بد در سره چاوکا و خیر ما څه وي خیر دې ټکه یاد وایي کاکا په خبره کنه اوس په څه پوي ما عمر تیر خیر دې دا ټکه یاد ډېر بد چاو خیر تکلیف بدرته نه رب دې خپه نه او دا کته چې دې سړی ما سره ډېر بد وکړ خیر بس بیغمه بګرځي خیر خیریت او که اره خبره محسوس کول د شروع کړ چې وای دا ولی دا د ولی د سیوي دا د ولی د سیو کړ وای نو ما څه کړی وای نو بس نری رنز بدی او د خدای په عظیم قهر باخته هم داسې کړ کړ کې قبر لبروان او چې دی وای چې خیر دی خدای ته خپوي خبره خلاص نفس پدی بمړ کی مونږ مليان د مونږ نفس اوهو مونږ نفس لبیا سو کرس زمون نفس به څنګه مړ کیږي هغه مړ کیږي چې مونږ هم د ځان نبل سره اوچت وګڼو خپل ځان او زړه بل لور مولانا روم نن 900 کاله مخکې تیر شوی 900 کاله د جمعات کې ناس په درس کولو خدای مې دې په دې نه ګناهګاري خو زمونږ نفس هم داسې دی چې تاسو دا عوام یې یا امیان مونږ چې خپلو کې کینو دا خره دي لا پکې عربي کې یو بل ته اولئک کالانعام بل په आवाज کې بل هم اضل چارپای دی وای گمرام دی مونږ هم خدای راستی که تاسو ته په نظر ګورو تاسو هم مليانو تسپک ګورئ خو دونوں طرف سے آگ برابر لگی دونوں طرف سے چې دا څنګه راته ګورئ کنه خدای راستی چې داسې درته ګورو مجال دی چې زه تاته د قدر او د عزت په نظر وګورم او ته ماته سپک وګورې سوال نه پیدا کی خو هغه دغه خبره وایي دل کې ببل جل اٹھائی जिगर के आग से इस घर को आग लग गई घर के चिराग से کور ته اور د کور د ډیوې نه لګېدلې ده تاسو خدا سیو
چې مونږ به کافرو تم سپک نه کته بلکې دا غي متعلق به زمونږ پړه کې دا درد وې چې خدای دې د دوزخ لولې لاړ شي داسې څه چلو کو چې دې د دوزخ نه بچ. اوس مونږ ته ما دوزخی کولو کوشش کوي زستا د دوزخی کولو کوشش کوم ته زخ پدو کې اخته. مولانا روم لوی عالمو لوی مدرسو طالبانو ته درس کول طالبانو ته درس کول چې دا علمي دا امیان را ټول کا او د اردو ترجمه ورته وایا کنه دا مولاتوب نه دی لکه دا نن سبا چې زمونږ د ملک عام ریو لوډ سپیکر دي چې غوګونه بدی وخور څه لګیای دلته یو ترجمه کوله ما سختن ز په لار تیرېدم. الحمدلله رب العالمین سنا صفات خدای لره ده پر رب د عالم سره عام لوی قاضی دی د علاقه پر رب د عالم سره. اوس خدای راستی که تاسو په پوهیم شي چې د اصلي معنا څه ده د مولا څه ویل پوهیږئ. اوس چې د عربي څه معنا درته وکړم تاسو په څه پوهیږئ تاسو کې داسې جذبه پکار وا چې د مولا غلطه تاسو نیوي ایمان دا پکار. تاسو کې چې کوم بزرگان دي دا سو کنو میاسه نن 400 کاله مخکې ته علماء راغون کوي زه درته مونږ کوم زما دې مونږ ته وګورئ که څه غلطي پکې چې وي بس مونږ په منځو درې ټول علماء ورته ګوري مونږ قاعده قیام سجده وغیرہ څوش سلام وګرځیدا څنګه مونږ به صاحب بالکل بالکل یو ما خلاصه ویلا خلاصه یو کتاب دی اول دا چړي چې علم شروع کوي خلاصه وي هغه صاحب یو غلطي وستا په دې من خو منځ کې وڅ بچیا ماشومي سینې سره ولګول وې زما دې کتاب کې نننه سبق داو چې سړی چې ودرېږي نو د خپل منځ کې فاصله به سلور ګوتی وي والقدمين اربعه اصبع في القيام غالبا داسې الفاظ وې زمانه نه سبق دی چې و ادرېږي سره نو د خپل منځ کې سلور ګوتې فاصله به پریدي ستا د خپل منځ کې فاصله زیاته و نو دا یو غلطي وکړه دا ماشوم نن ته پوهېږې نو ته به زما غلطي څه ونیسي زما غلطي خو به ته اله نیسي چې ته پوهېږې اوس زه دا جمعې مونځ دی 15 کاله وشو دې جومات کې او زما یقین نه دی که دلته زما مسله نو خلیفه نیول دا چې زه به رستو شم یو سړی به ما پسې چې ولاړ یا به د مټ نه ونیسم مسلې ته به راولم کم ځای نه چې مونځ ما پرېښی دی هغه ځای نه به هغه شروع کي او زه به هلته بار لاړ شم او دس به وکړم که ما دا چلو کو په تاسو کې په صف کې در روان شم تاسو به مونځ کې پاتې شئ یا به څه چل شو څه چل شو هلکه مولانا صاحب څه چل شو څه چل شو ځکه چې ته خبر نه پته درته نشته چې مانځه کې خلیفه نیول څه ته وایي خیال براغی یا چا را پسې کوم ولاړو دا مخکې صف کې وګورئ که نه دې کې مې که یو هم را مخکې کو ما خیال دی چغې به ووایي چاله جوړ دا ملا لیونی شو چې را رستو شو که څه بلا وکړه ځکه چې وړاندې صف کې به او متصل امام پسې به هغه خلق ولاړي چې امام کې څه کړچ پیدا شو فوراً هغوی په مسله ودرېږي اوس خو پته نه لګي وای په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو 300 کاله مخکې خبر زما عزیزانو مولانا روم عالمو او ډېر لوی عالم درس کولو طالبان ورته ناستي قیلا قلنا قیلا قلنا قیلا قلنا سوال او جوابي یو ځای باندې اعتراض وکړي څوک
داغه دا جواب دی، دا اعتراض، دا جواب دی، دا اعتراض، دا شمس تبریز رحمت الله علیه راغی د مولانا روم شاته غلې غوندې کېناست. طالبانو هغه وی چې څوک ملنګ دی، او طالبانو په ملنګ چرته نظر سوځي یا زمون نظر په چرته سوځي. یو ملنګ راشي جمعات ته کنه شلیدلې جامې یا خوار خستانو، تاسو زمون نظر په سوځي چې یا دا مولي دي چې هغه دا ملنګ راغله دی او غریب دی، سو کوله چیر وړي یا ورته روټه وړي، خو بس ار یو بزرگ جمیل منځو کو او سدرۃ المنتهى نه ورته خبر راغی او بس جمعات نه وته ورستو بیا که جمعات ورانیږي او کار څه. دا د مقتدیانو حال دی. د مولا حال دی چې کوټګې ته ورشي مولا صاحب وګیا ما معاف کا ما وګیا ما زکه اچنه اور پسې کوتا کراوه دیکھو ګورئ خسړی بشي تاسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال چې وشه چې خپل باور سره سنو نو چانه به قرض واغسته وغله به و قرض به واغسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سائل چې سوال وکي رد کا بنا اگر کيو قجوره یا چرته سوي نه کوه د ګډ سنه سبا ولا ورکه سائل درې ده زه سنډا عمره غټه تاسو وایو موږ سنډا عمره غټ خلا څکه چې په اسور در تراشی په اسور او وی چې د خدای په نامه ستاد هغه بدن سره څه کار دی چې د چاډو می واغسته دغه خیال بساتي. تاسو که په خدای مین وې او شیطان راشیم د خدای نامه در تستا په مخ کې والی د شیطان به مخلصاته کنه دا تاسو خدای پیژندل نه نو مین به پیسي اخو مجنونو چې پای سگ بوسی د مجنون خلق گفتا آچی بود گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفتا بود. مجنون سپیرانی ولی دے د سپیخ پی لگیا دے سپئی دا څه لک گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفتا بود. دا د سپیخ پی زکا سپاوما چې کلا کلا بداس پیدل لیلا په کوسو کې ګرځېدلو نو داغې د کوسې خاورې د خپو پورې لګېدلې دي نو ځکه د سپیخ پې سپوما. او که د وفادارۍ او د دیانت په میدان کې راشي سپی مونږ نه په کروڑ درجې ښه دی. ولې د اصحاب کهفو سپی به ولې جنت ته ځي؟ ځکه چې د مالک وفادارو د مالک غدار نو. قرآن کې د اصحاب کهف د سپیو قرآن کې خدای ذکر کړي وکلبهم باسط څنګه ده ذراع د سپی چې د مالک در نه پرې خو نو د سپین قرآن ذکر کړي ده. زما عزیزانو مون د مالک در پرېخه ده او د مالک د دشمن په در کې مونږ شپه ورځ ولاړ. یو بزرګ روټای به ولا تیار راتله یو درې ورځې په روټای بند شو چې بند شو د لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال وکړو چې وګایم هغه ولا سلور روټای ورکړي چې را روان شو دا يهودي سپه هغه ورپسې شو غپا 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 د یو روټای ورواچولا بیا غپل بل ورواچولا چې خوړه بیا غپل بل سلور روټای ورواچول بیا هم سپي غپل ورته ظالمه خو مالک دی سلور روټا را کړی و سلور مې درواچولې نو اوس ولې غاپې اسپی ورته ویل ظالم زنم ظالم ته چې مالک روټای در کوله نو عبادت ته کولو په خلوت کې ناس په او چې یو درې ورځې د امتحان د پاره در باندې روټای بند شو نوراله د خدای د دشمن کوڅه کې د سوال
يهودي خو د خدای دشمن دی نو روټای د پاره رااله د خدای د دشمن کوڅه کې د سوالو زما عزیزانو مونږ دغه سيزونه د دنیا د پاره مونږ د مالک در نه پکړ دا ټول سيزونه به الکیږي چې ته نفس مړ او د حق بینه جذبه ځان کې پیدا حق ته حق وای او باطل ته باطل وای او همیشه د پاره په حق ویلو کې مشکلات هم ډېر راځي سړی تکلیفات هم راځي خو امتحاني پیغمبرانو باندې با د حق ویلو نه بعد رنگ رنگ تکلیفات رااله دا به امتحانو خدای به پکې کامیاب مولانا روم شاته شمس تبریز کې ناستو او دې لګیا دې قیلا قلنا چې درس روزګار شو داسې ملنګ ته وکړه وې سدي الک زمونږ دې تپوس تم خیال کوي ګورای خدای به نیاز دی زما دې په خدای قسمی کب ټول عمر دې په دا تندې داسې کړی کنه چې بیړه دی ولا تباکړي په سجدو لګولو او چې یو انسان نه داسې سدي سبا دی خدای په بو یو سی جهنم ته به روان چې تو یې څه شي چې تاغه ته داسې پتروش تندي د دې دلیل درته وای قران کې راغلی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ صحابي دی په دواړو ستر ګړون دی مجلس تراغه پیغمبر نے سم مسلې تپوس کړ پیغمبر چا سره لګیا دی دعوت د اسلام ور کوي او دیړوند لیدینا نو رسول الله ورته تندې ترش کو چې لک صبر وکړ الله ته عبد الله ابن مکتوم تندې ترشل خوخ نشو دا آیات راغی چې عبس وتولى ان جاءه الاعمى سړی دی ورټلو مخته تی واړولو چې روم درته څه وخت کې راغی پیغمبر له خدا خبره کافی وکړه او د دې ټکی څومره زورو نو دا به رسول الله ته پته و تاو ز په کومه ډله کې یو تاو ز په سپوي خدای ورته وایي چې دته دې تندې ترش کو مخته تی واړو ولی چې غریب راغی نو مخته تی واړو او هغه سره لګیا باس کې ما په دې خبره پوهیږي په دې یو ټکی کتر اجر شوې یو غریب راغی سدي څه هغه وایي زار خدای دې خبر دا به خسړې کیږي دا به بزرگ شي کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول جب تلک دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ کی سو پوری چې د محمد رسول الله الفت پزړه کې نه تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اړه دی بتخانه ده په منځونو بدر ته څه ملو لوی شی په انسان کې چې خسړې کېږي اخلاق نو انسانیت نشته اخلاق ارڅشتا اخلاق نو انسانیت نشته نو چې ته انسان نه یې دیوال دی ټیټ پاس کیږي کنه ته انسان نه انسان ته چې الله اشرف المخلوقات ویلي دي نو وړ په دې دي چې ته تاکي اخلاق دي کردار دې درکې کریکټر دې درکې اخلاق نشته به ته انسان نه دغه لرګي کې اوس ربړ واچو دا سټیټو پاسه کوونو بدام دا لرګم والله مونږ نه خده هغه لرګي چې رسول الله ورته ډډه والا بم جنت ته دا مونږ نه بیا مولانا روم ورته وایي چې سړي شمس تبریز رحمت الله علیه ورته وایي چې
गुफ्त गौगा वकीलो काल चीस्त। मौलाना साहब दाते च लगिया वे कीला कुलना कीला शोर दे जोड़ कड़े तहसील मौलाना रूम तब नोरा गुस्सा वाला मौलाना फरमूद नादान लबबन बरमकालात खिरदमन दान मखन। मौलाना रू वर्ता यो बदबख्ता पागल बेवकूफा खुला बंद का बरमकालात खिरदमन